د غنمو د پاره دغه کاد دی جمال صاحب د نوم جیفا پلس دی 2020 نوم دی او ته چې دا ویډیو لیز را لاندې کې دا ټوله د ټریس الیمنټس دي دا چې پکښې لیکل سوي دي دا تقریبا 18 ټریس الیمنټس دي دا د غنمو د پاره د انګورو د پاره د ټماټرو د پاره د دنیا د هر شي د پاره دغه کار موجوده دی دا د ایټلی د کې ایډریاټیکا کمپنۍ ده صحیح ده او بالکل ټیک دی دا یومیفر دوايي ده د هر چا مځکه چې ترخه ده مالګنه ده کلکه ده دا 100 لیټره دوا ده 100 لیټره زه د ایټلی سره غواړم او خالی 5.5 روپۍ دی په پاکستان کې د اوبو بوتل دا ټیم دومره ارزانه نه دی کوم چې دا دومره ارزانه دی دا مځکه چې مطلب مالګنه یا کلکه یا تروی دې ته څه ګټه لري دا چې دی د هغې چې څه مالګه ده هغه د ځان سره ډیزولف کی او هغه خوژک کی هغه مځکه چې دی پسته کی کلریک دومره پسته کوي دا قابل استعمال کی قابل کاشت صحیح بل دا کاد دی خاص طور د پیازو د پاره دی او په کور کې چې د خلکو چمنیان دي د هغې دپاره دی د پیازو د چمني لپاره د پیازو د وږې یا لسن دپاره وږی لسن کې فیرو دی په ده کې 2.5 کیلو چې دی سیکویسټرین دی 2.5 کیلو سیکویسټرین دی او په ده کې 20 کیلو سلفر دی او نایتروجن دی ډېر زورور شی دی دا هم د ترخو مځکو دپاره اول نمبر شی ترخو مځکو بالکل صحیح او دا چې دی مطلب بیج دی دا ټوله تخمونه دی دا چې دی شام ټماټر دی د دنیا بهترینه ټماټر دی دا راجا دی دا ټوله زمینداران یې پیژني دا ټماټر دا پرنس دی لکه نوم چې پرنس دی دا هم په ټوله پاکستان کې افغانستان کې اول نمبر ټماټر بلکې په دنیا کې اول دا د کوم ځای دی دا تخمونه دا د امریکې دا اپولو کمپنۍ د امریکې ده او دا ګلوبل کمپنۍ که د راجا او شام چې دی T55 دا د اردن ده او دا نور ټول تخمونه دي دا ګرده بارني بار ملک تخمونه دي او بالکل صحیح عجیب محترم دلته چې دی لوکل شی شته د پاکستان میډ یا میډ چاینا میډ ان چاینا یا پاکستاني یا زما ګرده تخمونه چې دي هغه د امریکې غدي او د اردن غدي او زما فرټیلایزر چې دی پیکینګ هم د ایټلی غدي او کنټینر ډایرکټ راځي په کراچي کلیر کیږي او زما دکان راځي او تخمونه چې دي دام پیکینګ ټوله ده اردن غدي یا د امریکې پیکینګ دی پاکستان کې څوک مطلب کستا انبار دی کستا دښمن دی کستا دویان دی ګرده د چاینا غنه د چاینا غدي نه د پاکستان نه د چاینا غدي نه د پاکستان قدرمنو کچېره مقصد پیسې سي د چاینا شانم پکې ګډولې سوی سړی د پاکستان غم ګډولې سو دی وای چې زه 1 نمبر شی راوړم نه د چاینا غراوړم نه د پاکستان شی لوکل شی زما زه ګرده د امریکې یا سویزرلند د بار ملکو غو ګارانټیډ چې کوم شان دی هغه راوړم دا ډېره لویه خبره ده ذاکر حسین کاسي صاحب دا خو چې دی دا خو دوایانې دي د سپرې غم دی د طاقت غم دی دا د کوم ځای غدي دا د ایټلی غدي او زه د سینجنټا ډسټریبیوټر یم سینجنټا د سویټزرلند کمپنۍ ده زه پاکستاني دوایي او چینایي دوایي نه خرڅوم ګر سره نه خرڅوم بالکل نه خرڅوم زه فرټیلایزر ټول د ایټلی سره غواړم او دوایي د زار چې دی یا فنجیساید چې دی یا مایټیساید چې دی دا ټول زه د سینجنټا غا خرڅوم چې ملټي نېشنل کمپنۍ ده د سویټزرلند غا او د دنیا اول نمبر کمپنۍ چې دی سینجنټا دا چیز دی دا چې دی د ټماټرو پلانټ ګروث ریګولیټر دی چې PGR ورته وایي څه ګټه لري هغه دا ګټه لري چې په ټماټرو کې یو ګلم نه ضایع کوي دا چې ورکې ګر ګلان سپری به پکې چې هر څو ګل پکې دي هغه به ټول ټماټر ګل به نه رسیږي په ګارانټي سره دا لاندې ماغه رقم دا لاندې چې دی د کدو د پاره جدا دوايي ده کله دا د کدو دوا ده هغه به خاص طور د ټماټرو پومډورو ده دا زوکینو سپیشل په ایټالین ژبه کې و مارو کدو ته زوکینو وایي نو دا زوکینو سپیشل ده نور دا سیکویسټرین دی د دنیا د ټولو شي سیکویسټرین دی ګره دنیا یې پیژني زنک دی او دا هغه د 10 کیلو علاج دی په 1 کیلو پیکینګ کې دی دا شیان
لس کیلو یو کیلو پیکینګ کړي وه. او دا د سونی ایکړ د دا پاره چې کوچني زمینداران دي هغوی بیا دا د یو کیلو والا وړي ښه. او چې غټ زمیندار دی هغه د 10 کیلو والا. صحیح دا دوایان د چیشت دا هم د مختلفه دا د پیازو د وږي د غټېدو دپاره د دا دوا نور نو دا د شفتې دوا ده د چینجي دوا ده مایټیسایټ دی فنجیسایټ دی د خړې دوا ده د دې دپاره دا مطلب ګرد د بار ملک ده او ټوله بوتلان هم د باندې ملک دي او پیکینګ هم د باندې ملک دی پاکستان کې پیکینګ نشته. صحیح ملکیار اوس د چیز کاشت کړي چیز د کړل دا انګور دي انګور دی دا اوس انګور لورکه و دا انګور دا کم کار دی دا پوټاش دی ښه او دا دکان د چا دی دا ډاکټر ذاکر دی ذاکر حسین اینڈ برادرز نو دلته چې ته راغلی دا په کم نیت راغلی دا زه دا وخت استعمالوم دا فارموله ماته معلومه ده ښه انګور راته انشاءالله برابري ښه او بل دا دی چې دغه دکان چې دی په دې کې چې کوم مال دی ډاکټر ذاکر چې دی کوم مال چې زاخم ما څه یقین دی چې دی 2 نمبر کار نه کوي نه 2 نمبر شي خرڅ مال ګرد 1 نمبر دی او موږ بس څه تسلی ده صحیح ده مهرباني په دغه دا کم کار دی اجي صاحب دا کم کار دی دغه